أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة عبس آية نمبر 1 and 2 دی عبس وتولى ان جاءه الأعمى. په دې سورتونو کې آیات واړه دي مګر معنا ډیره زیاته لري. د دې سورت چې شروع د یو صحابي د رویې نه کیږي، حضرت عبد الله بن ام مکتوم چې ړوند و پسترګو او نبی صلی الله علیه وسلم راغلی و. دغه وخت سره نبی صلی الله علیه وسلم سره غټ سرداران هم ناستو. نبی صلی الله علیه وسلم هغه له دعوت ورکو اسلام په باره کې ورته وی چې لکه صحابي ته چونکې پته نه و چې دی وخت نبی صلی الله علیه وسلم سره سرداران ناستي. دا صحابي اکثر نبی صلی الله علیه وسلم راتلو علم غستو د پاره. په دې وخت کې هم نبی صلی الله علیه وسلم دې سوال کول غوښتل، مګر نبی صلی الله علیه وسلم سردارانو ته دعوت کې ډېر حرص لرلو، مطلب هغه ډېر خیال وساتو، خیال یې وغي طرف ته چې دی په هشو ایمان نوړي. دې صحابي په سوال یې ډېر توجه نه کړل. په تندي الیکشن ته چونواله راغی. الله په دې آیت نازل کو. الله نبی صلی الله علیه وسلم توجه طرف ته الله تعالی لکه نبی صلی الله علیه وسلم توجه دې طرف ته کول غوښتل، مطلب چې اصلاح ولا وکړه چې تاسو داسې نشئ کولی. نبی صلی الله علیه وسلم قصدن داسې نه وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم دا خیال چې دی خو اسی مسلمانان دي نو لږ سات پس به مطلب لکه دی له جواب ورکم دا خو کافران خو بیا لکه نبی صلی الله علیه وسلم نه راتل الله سبحانه کی دي چې دی مسلمانان شي. الله د نبی صلی الله علیه وسلم اصلاح وکول وختل ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه امت لپاره هر مسلمان به د دې خبرې خیال ساتي چې کله داسې مجلسي هغه کې د مالدار خلک اعلی چونکه او چته مرتبه والا کچري غي داسې راشي نو عام خلکو ته دی سپک بیا نه ګوري، سپک نه دی قتل، یعنی ټول له یو شان توجه ورکول دي. او کدی اصلاح د نبی کدی وخت د نبی صلی الله علیه وسلم اصلاح نه شوی بیا به عام خلکو هم داسې کول او نبی صلی الله علیه وسلم داسې کړی دي، یعنی امیر له توجه مطلب مالدار له توجه ورکړي وا. او دلته کې دا هم پته لګي چې د الله په نزد کوم خلکو مقام اوچتي. آیت نمبر 3 and 4 دی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکرى. الله فرمایي اے نبی صلی الله علیه وسلم تاسو ته نشته پته چې دا صحابي څه مقصد لپاره راغلي دي یا څه نصیحت غسل غواړي او هغه نصیحت هغه له فائدہ ورکړي. آیت نمبر 5 دی اما من استعنا داخله چې ځان استغنا غني یعنی ځان بے نیاز او مالدار غني او د دین یا د الله ضرورت نه غني هغه ځان پوره غني دی دین ته ناراضي او دا د مکه د کافرانو رویه دلته بیانېږي. اور آیت نمبر 7 دی 6 دی فانت له تصدى اے نبی صلی الله علیه وسلم تاسو داسې مطلب تاسو داسې خلکو د لپاره فکر کوئ نه دي ته مایل کېږي. آیت نمبر 7 دی وما عليك الا يزكى پتا سو د هغې د پاکیزګۍ څه ذمہ داری نشته، یعنی الله ته پته ده چې مشرکین مکه د جری منلو والا نه دي، چاره هم په دې کې تکبر دی، دین دی خپل ضرورت نه غني. او دلته دا هم پته لګي چې الله ته دا پته لګي چې څوک پاکیزګي اختیارولو والدي یا نه اختیارولو والدي. او الله ته پته چې را روان وخت کې به څوک منلو والي څوک نه. د الله خپل مرزي ده چې چا د پاره مخ کې نه هم د خبره کول شي چې څوک ممني را روان وخت کې او څوک بیا هم نه مني. څنګه چې الله تعالی د کافرانو د پاره مخ کې فرمایل چې دی منلو والا نه دي، نو الله ته علم وو ځکه داسې ویلی شو. عام انسان داسې نشي ویلی چې خلک دا ولې نه مني یا به مني یا ولې به ایمان لګي یا ایمان به نه وروړي. آیت نمبر 8 کې الله تعالی فرمایي واما ما جاءك يسعى. الله فرمایي هغه خلک چې په خپل په منډه اخلاص سره مهنت کوي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم تاسو لدی راضي یو خدا صحابي روند دی بل هغه په خپل اخلاص سره په منډه راضي هر څه مني او علم غستل غواړي. آیت نمبر 9 دی وهو يخشى دی یریږي هم د الله نه اته هم د الله ته پته لګي چې څوک د الله نه سونه یریږي. آیت نمبر 10 دی فانت عنه تلها. اور اے نبی صلی الله علیه وسلم تاسو دې څنګه داسې خلک پر خو دې شي، یعنی څنګه تاسو بیا داسې خلک پر خو دې شي چې دونه یریږي منلو والدي علم غستل والدي نه تلو لري. او دلته کې د لز آیتونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم اصلاح مینی سره عزت سره وکړه الله تعالی، یعنی نوم د نبی صلی الله علیه وسلم باندې غستو د نبی صلی الله علیه وسلم په ځل کې اخلاص او نه په خلوص ویل شو نه مطلب سره معمولی څنګه کې طریقوالي پتاندې راغې هم دا د الله خو نشو. او دلته موږ ته سبق ته نیت خپل چې اغزان خالص ساتل او اخلاق ساتل رویه ساتل دي د مخ اثرات هم پاک ساتل دي. موږ مسلمانانو ته چاته هم د دې اجازه نشته چې موږ خپل لفظونو یا رویو غلط استعمال وکړو خلکو سره. بدلته دا پته لګي چې الله صحابي ته ړوند وي د کې هم حکمت دی چې هغه ړوند دی د دین طلب پکې ډیر ذاته او دین لډیر مهنت کوي او ړوندوالي باوجود د علم د لپاره ډیر هغه شوق لرلو او ړوند ویل الله صحابي له قدرداني وکړه عزت ولا ورکړو. دویم دا حکمت چې الله تعالی ړوند خلک مجبوري باوجود مهنت کوي لکه مونږ الله تعالی خول او داسې خلکو له مقام به الله چتور کوي او الله پنځ د ډېر عزت والا خلک دي. دا صحابي به بیا لکه بانګو وای یعنی اذان به ورکو او نبی صلی الله علیه وسلم چې کله
ضرورتو چې تباتلو نو دی به ځان سره گورنر جوړ کو او دلته دا پته لګي چې الله د داسې خلکو هم قدرداني کوي چې د خپل مجبورو تکلیفونو باوجود دین لپاره مهنت کی قرباني ورکړي او الله د انسان ظاهري حالت ته نه ګوري الله کوشش مهنت او اخلاص ته ګوري دنن حالت ته ګوري او دا هم یا ساتل چې څوک معذور د دین کار یا علم حاصلې داغي حوصله الله تعالی خکې نو مطلب دا چې موږ هم کول پکار دي موږ له مغیله حوصله ورکول پکار دي داغي قدر کول پکار دي او دا هم دلته یا ساتل دي چې کم خلک معذوري او سکم لکه معذور او سکمې لري په جسم کې او هغه سه وکړي دین د پاره نو الله به دغه ډیر قدر کوي مطلب دا څه خلکو له هم سناسه کول پکار دي او دلته دام پته لګي چې الله مدد د مظلومانو سره دی په دې ظلم کولو معاملې کې الله تعالی نه یره پکار دو دام پته لګي چې الله دین د لپاره مهنت کولو والا سره ډیر محبت کوي دغه قدر ډیر زیات کوي الله لکه صرف کوشش ته نه ګوري هغه خلاص او مهنت او منډه ته هم ګوري ځکه مسلسل مهنت کول پکار دي که څو کوشش کولو باوجود څه غټ کارونه کړی شي نو الله ته پته ده تاسو ته مهنت تاسو د مجبورو د هر څه او دا پته لګي چې اسلام کې الله تعالی ټول برابر دي الله فرمایي ټول برابر دي کامیر دي که غریب دي او بدل د موږ نصيحت دی چې څوک دین زکول غواړي دین زکول والی هغه بیا مطلب چې موږ سره سوال کوي نو لپاره چې موږ ادب سره په شوق سره محبت سره عزت سره غل جواب ورکو او شوق سره نو موږ بیا دا غي نه لکه مطلب انکار نه کړی شو انکار کوم نه دی پکار ځکه هغه د الله په محبت کې لکه سجده کول غواړي او دې لړې توجه ورکول او خندنې نه دی کول مزاق نه دی کول دا غي کمزورو پس نه دی خاندل آیت نمبر 11 دی الله تعالی فرمایي کلا انها تذکره الله فرمایي د الله کلام عام سیز نه دی دا خو نصیحت دی یا دهانی دا ریمایندر دی تاسو له او دا چا د پاره دی مخکیات کې په الله تعالی جواب ورکړي آیت نمبر 12 کې چې فمن شاء ذکر چې څوک خپل غواړي د دې طرف ته راتلل نو دا پیغام ټول انسانانو ته چې څوک غواړي هغه راتلی شي که چا قبول کړو هغه کامیابی ده دنیا او آخرت په دواړو کې آیت نمبر 13 دی فی صحف مکرمه الله فرمایي دا معمولی سیز نه دی دا صحیفو کې دی یعنی چې عزت والا دی یعنی دا کلام د رب العالمین د طرف نه دی او ډیر عزت والا دی آیت نمبر 14 دی مرفوعه مطهره دلته مکه هغه خلکو ته پیغام دی چې لکه تاسو ځان دین غنی غني دا ډیر اوچت کلام دی پاک کلام دی دا او انسان نه اوچت لکه انسان نه اوچت کی دی شي او نه پاک کی دی شي کلام اوچت هم دی او پاک هم دی او تاسو ته د دې کلام ضرورت دی آیت 15 دی بی ایدی سفره دا عزت والا کلام نازلیدل بیا دا کلام صحابه هم دا عزت کلامونه نازلیدل دا فرشتو په لاسونو کې دي چې دا لیکي او دا فرشتي د لوح محفوظ نه لیکي او بیا د دینه پس د حضرت جبرائیل علیه السلام ته ملاویږي بیا نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازلیدل او بیا دا کلام صحابه په لاسو ولیکل شو او دلته کې لکه تصدیق مراد لکه دلته فرشتي هم دي او 16 دی کرام بررا دلته مراد فرشتي دي چې عزت والدي نیک دي بررا مطلب چې ډېر زیات نیکان دي ټول فرشتي چې دا کلام لیکي د لیکلو والا فرشتي الله سره ډېر اوچته مرتبه والدي نیک دي او نبی صلی الله علیه وسلم چې لکه یا څوک چې قران لیکل علم حاصل کړي اغي لکه دا وایي نو په دې کې مهارت حاصل کینو داخله به د قیامت پر ورځ د فرشتو سره یعنی اوچت مقام ورته ملاوي شي او دلته پته لګي د قران ویلو مقصد څه پکار دي تزکیه کول خپلم تزکیه کول او نصيحت اخصل د قران او خلکو تمویل او د قران د تزکیه مطلب انسان کوا نخلی نو بیا انسان ته ګوره د قران څخه فائدہ ملونه شي او دلته دا پته لګي چې قران لیکل او فرشتي الله په نس ډېری عزتدار دي اوچت مقام والدي نو موږ له کول عزت کول د قران په ظاهر هم او بزله کې هم د دې قدر کول شکر کول او توجه وخت ورکول افسوس نن د مسلمانانو شوق نشته طلب نشته د قران د ذکر لپاره او وخت وسره نشته آیت نمبر 17 دی الله فرمایي قتل الانسان ما اکفر دلته کې انسان لپاره بد دعا یعنی خیری کلمات استعمال شول یعنی څه شوی دی انسان له ورې دی لکه داسې ناشکری کوي دلته مراد هغه خلک چې د الله کلام نه مني تکذیب کوي یا آخرت قیامت نه مني اور 18 دی من ای شیء خلقه څه شوی دی انسان لا چې تاسو خبري عملونه کوي یعنی دی غور نه کوي چې په خپل پیدایش باندې چې الله دې د سنه پیدا کړی دی خپل حقیقت دی وګوري بیا دې تکبر کوي او انسان سره تکبر نه کوي چې څوک الله کلام نه مني مطلب دې چې دې تکبر کوي د الله د کلام نه د الله ضرورت نه محسوسي او الله خبره وته ګرانه لګي آیت 19 دی من نطفه خلقه فقدر انسان حقیقت د بیان شو چې هغه د نطفه نه جوړ کړی شوی دی د حقیر نطفه نه یعنی بیا د انسان تقدیر مقرر کړي هغه الله به په خپل مقرر کړو اندازې هم په خپل مقرر کړه چې انسان په شکل صورت او جسامت لحاظ سره هر لحاظ سره هغه بسنګي یا کله مرګ ژوند دي دغه سونه رزق هغه ته ملاوي یعنی الله انسان پیدا کو او بیا دغه سره دغه مکمل تنظیم او چلوینه پلانینګ ولا هم وکړو یعنی دونه کمزور دی انسان چې هر وخت الله محتاج لري په هر حال کې
Alright, number 20 دی ثم السبیل یسره. الله فرمایي چې الله انسان ته هغه لار اسانه کړه چې مطلب څه چې انسان لکه پیدا کیږي دا کار صرف د الله په حکم کې دی شي او انسان ته دا ګران ده ځکه الله فرمایي چې موږ تاسو ته اسانه کړه او دلته کې الله انسان په غور کول مجبوري چې دا د الله احسان دی دا اومنه. Alright, 21 دی ثم اماته فاقبره. د الله بل احسان باندې غور وکړئ چې صرف هغه ذاتي انسان له مرګ ژوند ورکړي دا دواړه هم نعمتونه دي مونږ ژوند چې دی لکه دا منو چې دا نعمت دی مګر صرف نعمت ګڼو او دا هغه چاته پته لګي چې څوک د دردونو تکلیفونو کې د مرګ لکه چې مطلب مرګ نو دا جون خو به تکلیفونو دا به ډیر مشکل وو د مرګ نه بس الله انسان له دفن کېدو ځای مقرر کړو هغه ول ورکړو عزت سره دفن کیږي یعنی خخیږي پس مګه کې او انسان له مطلب پرده عزت ورکړه. آیت نمبر 22 دی ثم اذا شاء انشره. چې کله الله وغواړي نو تاسو به پاسئ نو انسان ته تکبر پس خبره کوي نو دونه کمزوري محتاجې نه پس ته بیا هم تکبر کوي انسان چې خپل جون په شورو یعنی په نطفه او په اخري خاتمه باندې غور وکړي هغه تکبر نشي کولی دا انسان پیدایش هم د ګندګي او انسان مړ هم په داسې حال کې شي چې څوک هغه ته کتی بیا نشي مطلب هغه چې کوم ټایم هغه مړ شي دغه حالت جوړ شي نه به څوک ځان سره هغه ساتلی شي نو انسان تکبر پس خبره کوي. Alright, 23 دی کلا لما يقدم امره. دونه کمزورو باوجود هغه تکبر کوي د الله حکم نه مني انکار کوي انسان سره دا نه خایي چې هغه د الله حکم نه انکار وکړي خپل مقصد او نه مني فرایض چې هغه ادا نه کړي. Alright, 24 دی فلينظر الانسان اذا طعامه. دلته کې د انسان د خوراک باندې غور کولو حکم دی چې خوراک ځکه چې د انسان د جون ذریعہ ده او انسان خپل خوراک باندې غور وکړي چې مختلف قسمونه دي. آیت نمبر 25 دی ان صببنا الماء صبا. د دې خوراک د پاره الله تعالی تیز باران وکړو. اور آیت 26 دی ثم شققنا الارض شقا. الله فرمای بیا موږ باران نه پس مکه کولا وکړه یعنی څونه چې ضرورت وو. اور آیت 27 نواله ته 31 پورې پدې د ځمکه نه بیا تاسو له الله تعالی د زیتون د هر قسم د غلا کجور سبزیان هر سره وباسلي مخلوق بیا خپل ضرورت مطلب هر قسم مخلوق چې د خپل ضرورت پوره شو او انسان له رنگ دا دومره ډېر سيزونه دي خوراکونه دي مختلف مرحلو سره دا پیدا کړی شول بیا دا انسان ته ملاو شول نو موږ غور کول خوراک په پیدا کول او انسان ته په ملاوېدو دا غي په خړلو او غي په خولو دا غي د مختلف ذایقې د غي خوندونو رنگونو په دې هر څه باندې او دا هر څه صرف د انسان لپاره دي انسان په دې شکرونه کوي دلته پته لګي چې په دې ټولو دا هر څه چې غور کول عبادت دی پر انسان به تکبر نشي کولای که څوک سوچ کی. آیت نمبر 32 دی متاع لکم ولانعامکم. الله انسان ضرورت سره د زناور خوراک هم کم کړی دی یعنی انسان خوراک کې زناور هم حصہ یې خدا د خوراک خه حصہ انسان خوري دا غي چې کم پټونه چلکه د زناور خوري. اور 33 دی فاذا جاءت الصاخه. چې کله شپېلې وغلی شي ډېر سختي سره قیامت شروع شي او دا ډېر تیز आवाज هر چاته به دا आवाज رسی نن کو څوک د دې مطلب د الله کلام आवाज نه اوري نو یو ورځ بدی د شپېلې आवाज اوري بیا به انسان لکه منډه وخی نو سبا حالي د انسان په هغه ټایم کې. آی 34 35 اور 36 کې الله فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابيه و صاحبته و بنيه. منډه به وخی تختیدل بغواړي انسان پسنه به تختیدل غواړي یعنی خپل رور نه د خپل مور پلان نه د خپل خزینه بیا ملګری او د خزي مطلب هغه چې غي سره د انسان ډېر محبت کوي د خزه خبرم دلته ذکر اله یا دی وخت انسان ډېر تیزه سره مطلب لکه داسې رشتې چې دا ډېر خوږی انسان ته زامنوم ډېر خوږی د ورونه خويندې د مور پلان او دلته کې به د زامنو خبر اخر کې ولې وشو څه وجه ده ځکه کې شاته موږ ویلو چې مور پلان خپل زامن فدیه کې ورکول غواړي چې موږ خلاص شو او زامن ځکه چې زوی قیمتي سیز دي ځکه دا به ورکول غواړي او دلته تختیدو خبره ده انسان به د زوینه تختی چې حسنه زما مطلب زمانه سه حق غواړي یا حسنه د په ما سه حق یو زره لکه د لور غلا ورک نو زما به سه حالي بیا مطلب ما سره به صفات شي نو په دغه ورځ به چې هغه ته پته چې د حق ته پو زمانه ونشین دی وجنه تختیدل غواړي د خپلوانو نه به تختی چې حسنه دي زما د حقوق په اړه کې زمانه لکه مطلب زما حقوق کې چې ما به کې دي چې کمی کړی یا سن دي زمانه وغواړي نو ما سره به صفات شي اور دا به هغه خلک چې چا د بل حقوق په دنیا کې نه ادا کړي او غافل ود دینه د دې خپلوانو د دوستانو والدین مور پلار دا سونم چې څوک دي انسان ګناهونه مطلب دې کې انسان په ګناهونو کې نه خدي ګناهونه کول حقوق نه ادا کول اخرت ته هیرو په غوړو د داس خلکو حالي په غوړو د څوک چاله خپل یو نیکی هم نه ور کوي او بل به څوک بدله ورکول نشي ځکه نیکی به تی غستل کیږي. آی 37 دی
الله تعالی فرمایي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه. په هغه ورځ به د هر بنده داسې حالت وي چې هغه به بې پروا کړي، یعنی صرف د ځان په فکر کې به ګرځي، صرف د خپل ځان به بس خلاصول غواړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې موقعو باندې به بالکل څوک هم نه یادوي. یو خدا چې کله عمل نامې حساب کیږي، دویم چې کله کتاب ورکړي کیږي، دریم چې کله پولیس رات باندې تلل کیږي. آیت نمبر 38 اور 39 کې الله تعالی فرمایي وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. بعض مخونه به روښانه وي او دا به څوک وي چې د چا د شپې لکه تهجد منځونه کول او وضو یې کو د شپې منځونه کثرت سره کوونکي وو، الله د دیدار سره به هم د دې د مخونه روښانه شي، خوشاله نه لګ مطلب کامیابی وجه ده د دې مخونه به روښانه شي او مخونه روښانه کېدل د کامیابی نشانی ده. اور آیت 40-41 دی ووجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قتره. او بعض مخونه به داغي مطلب دغه په مخونو به لکه دوړه به وي، یعنی پریشانی او تکلیفونو د غم په وجه د خراب عملونو په وجه د ناکامۍ احساس په وجه جهنم انجام لیدو په وجه به دای مخونه تور شي او دا د ناکامۍ نشانی ده. آیت نمبر 42 دی اولئک هم الکفرة الفجرة. الله تعالی فرمایي هم داخل کافران اور فاجر دي، یا خودي کافرانو عقیده کې یا کافران مطلب چې لکه ناشکر او فجر چې ښکاری لکه مطلب ښکاری لکه نافرمانی کولی او بل لکه بالکل د شریعت پابندو پروا نه کوله، بس خپل مرزي کوله او د دې خلکو مخونه تور وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.